د کندهاري سوداګرو ګډه غونډه چې ډیری یې د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې بیانوي. دوی زیاتوي چې د اسلامي امارت له راتګ سره سوداګري پیکه سوې او په دې برخه کې د شته ستونزو په حل کې پرمختګ نه دی راغلی. دا سفارتي اړیکې چې د دنیا سره وش کېدلې زموږ هغه تجاران چې وچه میوه هندوستان ته وړي او راوړي نور مشکلات خو بیخي ډېر دي. دغه تګ وراتګ بیا تر اوسه نه دی سوی. بانکونه خو د مخه شوه په ولایاتو کې یو څه ورکول یې مګر متاسفانه چې 3-5% وي هر څه چې هغه په ولایاتو کې تقریبا د نصف برابر کې دي. زموږ د پیسو د راتلونکو د بانکو سره موږ ته پر میوه باندې ډېر اثر واچوي چې زموږ پیسې بندې سولې او بانکونه موږ ته پیسې نه راکوي. موږ تجاران په دې مشکل کې رالو. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې دوی له حکومت سره کار کوي ترڅو په دې برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. کوشش په دې روان دی چې د افغانستان ټول بانکي سیستمونه نارمل سي، په مالیاتي ادارو کې ستونزې له منځه ولاړې سي. پخوانۍ ستونزې پخواني کارمندان هم غواړي چې په مالیاتي ادارو کې ستونزې جوړې کړي. موږ غواړو چې د دې ستونزو لپاره تاسو اوس تجاران ولیدل چې ټولو د مالیاتي ادارو د سره ستونزې درلودلې. د مالیاتي ادارو کې باید ستونزې له منځه ولاړې سي. ملک په داخل کې جوړیږي، ملک په صنعت جوړیږي، ملک په زراعت جوړیږي، ملک په تولید جوړیږي. هر څومره چې په ملک کې تولید وشي او ته خود کفا شي او ته نورو لور کې دا په دې معنی ده چې ته موړ شوی. پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنۍ راهیسې په ټول هیواد کې سوداګر په بانکي سیستمونو کې له محدودیت او همدارنګه د نړۍ سره پیکه سوداګري هغه ستونزې یادوي چې حکومت یې تر اوسه پر حل نه دی توانېدلی.